الحمد لوليه والصلاة على نبيه. معزز و محترمو، ډیرو ورونو د اختر د لمانځه طریقه او نیت غوښتی و، او د اختر د لمانځه مختصره طریقه ورته بیانوو. په مسجد کې چې کله د لمانځه دپاره تیاری نیول کیږي، صفونه برابر سي، نو لومړی به نیت کوي. نیت دا د زړه د معتبر دی، دا د خولې نیت مستحب دی د دې دپاره چې د زړه حضور برابر سي. دا د خولې الفاظ به داسې وایي چې بس نیت کوم د زړه د اخلاصه، لمونځ کوم 2 رکعاته واجب د اختر په 6 تکبیره زوایدو. دا حاضر وخت به یاد کړي، خاص خدای تعالی را اقتدا مې ده په دې امام پسې الله اکبر. بس چې دغه نیت یې په زړه کې برابر کړ او جوړ یې کړ، د خولې الفاظ لا هم نور ضروري نه دي، بس صرف په زړه کې دا جوړه کړي چې د اختر لمونځ واجب کوم، په 6 تکبیره واجبو، په دې حاضر وخت په دې امام پسې مخ پر کعبه شریف الله اکبر. بس دا نیت دی. د نیت وروسته به امام تکبیر ووایي. د تکبیر ویلو وروسته به لاسونه تر نامه لاندې وتړي، نو مقتدیان به هم دغه عمل وکړي. بیا به ټول سبحانه ووایي. د هغه وروسته بیا امام او مقتدیان به ورسره تکبیرونه وایي. اول تکبیر چې ووایي، نو لاسونه دې پورته کړي، غوږونو ته بټې ګوتې دې د غوږونو د نرمیو سره ولګوي یا دې ورنږدې کړي. چې د اول تکبیر یې ووایي، بیا دې لاسونه ایله کړي، هغسې ځوړند دي، بېرته دې تر نامه لاندې نه نیسي. دویم تکبیر بیا امام وایي، مقتدیان به هم دا تکبیر ووایي، لاسونه به تر غوږونو پورې ورسوي، پورته به یې کړي، بیا به ایله کړي، دغسې به ځوړند وي. د دریم تکبیر سره به هم لاسونه بیا پورته کړي غوږونو ته. چې کله لاسونه غوږونو پورې ورسول، بیا به دا لاسونه تر نامه لاندې وتړي. د دریم تکبیر وروسته بیا تر نامه لاندې وتړي. د دې وروسته بیا امام په زوره قرأت وایي، الحمدلله وایي. د هغه وروسته بیا یو سورت وایي. فقها لیکي چې بهتره دا ده چې سورة الاعلی ووایي. مقتدیان به سکوت اختیاروي، هیڅ به نه وایي. امام چې کله قرأت او سورت دا ووایي، بیا به د دې وروسته تکبیر وایي، رکوع ته به ځي. نو رکوع چې وکړي او سجدې وکړي، دا رکعت پوره سو، دویم رکعت ته ولاړېږي. د دویم رکعت پورته کېدلو سره سم بس امام قرأت وایي، مقتدیان به سکوت اختیاروي. او په دې کې فقها وایي چې الحمدلله څخه وروسته سورت سورة الغاشیه بهتره ده چې ووایي. د دې څخه وروسته بیا امام چې رکوع ته ځي، تر رکوع وړاندې تر قرأت وروسته امام تکبیرونه وایي. چې اول تکبیر وایي، لاسونه به غوږونو ته پورته کړي، بیا به ایله کړي لکه د اول وار ده. د دویم تکبیر وروسته به بیا لاسونه غوږونو ته پورته کړي، بیا به ایله کړي. د دریم تکبیر وروسته به بیا لاسونه پورته کړي او بیا به لاسونه ایله کړي. څلورم تکبیر چې وایي، نو لاسونه به پورته کوي نه، چې څنګه تکبیر ووایي تکبیر سره به رکوع ته ځي. داسې رکوع وکړله او بیا دغه وروسته سجدې کړي، د سجدو وروسته بیا کښېني، بیا نو سلام ګرځوي. دا 2 رکعاته پوره سول. د هغه وروسته امام فورا راولاړېږي منبر ته، خطبه وایي. د دې خطبې اورېدل لازمي دي پر مقتدیانو. مقتدیان به کښېني، دا خطبه به وایي. امام به ورته وایي چې د دې خطبې د مخه تکبیرونه ویل کېږي، دا تکبیرونه به وایي. مقتدیان به دا خطبه اوري. دا 2 خطبې ویل کېږي. 2 خطبو په مابینځ کې مختصره ناسته ده. نو دغه 2 خطبو وروسته بیا دعاوې کېږي، نو د هغه وروسته به بیا رخصتي سره اخلي. دغه مختصره طریقه ده. الله تعالی د موږ او تاسو ته نیک عملونه نصیب کړي. الله تعالی د موږ او تاسو د روژې عبادات او دعاوې قبول کړي. پر الله مسپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب. د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 002 314 و 88 440. والسلام.